دا په پېښور کې د پښتورګو ناروغیو لپاره ځانګړی روغتون دی چې د پښتونخوا له بیل بیل سیمو او افغانستان څخه ورته رنځوران راوړل کیږي. دلته اوس له نارینه او جراحانو سره ښځینه جراحانې هم کار کوي. دغه جراح وايي لکه څنګه چې رنځور نر او ښځه دواړه کېدلی سي، همداسې جراحان هم دواړه اړین دي. जिस तरह से मरीज हमारे पास मर्द या औरत आ सकता है उसी तरह से لکه څنګه چې رنځوران موږ ته ښځې او نر دواړه راځي، همغسې ډاکټران هم نر او ښځه دواړه کېدلی شي. همداسې په تیر کې به د جراحۍ په برخه کې اکثره نارینه و، ښځې به له دې امله نه راتلې چې هغوی به یې ویرولې چې دا د نارینه و برخه ده. هلته به تل تاسو تر سړو ټیټ یاست او څوک به مو خبره نه اوري، او بیا ځینې پکې د زورولو پیښې هم یادې دي. نو ځکه ښځې دې خواته نه راتلې، خو بیا د وخت له تېرېدو سره او تر ټولو زیات د مور او پلار له لوري همت و چې موږ ته یې راکړه چې تاسې هر څه کولی شئ. او کله چې انسان په خپله دا پرېکړه وکړي چې زه په خپله د ځان ساتنه کولی شم، بیا ته هر څه کولی شي، هغه که جراحي وي او که په پوځ کې دنده کول او پر پوله جنګېدل وي. सर्जिकल हो, चाहे वो आर्मी में हो, बॉर्डर पे लड़ना हो, कुछ भी हो. دلته ډاکترانې وايي یوازې یوه لسیزه وړاندې د جراحۍ برخه کې ښځې د نشت برابرې وې او اکثره ښځینه ډاکترانو به د ښځینه ناروغیو برخې ته تلې. خو اوس د نورو برخو پرتله په جراحۍ کې ښځینه ډاکترانې په ډېرېدو دي. مخکې به فیمیلز صرف गायनी ته کنفائنड وي، गायनी और रेडियोलॉजी, बिकॉज अगर दासी फील्ड हो जिसमें उनका इंटरेक्शन सिर्फ फीमेल्स के साथ होता था. अगीबा मेल पेशेंट्स था या मेल डॉक्टर्स तब ना एक्सपोज किदल, मे बी बिकॉज चाहिए फैमिली ना आईबानी दा प्रेशर हो या आई पर्सनली दे वर मोर कंफर्टेबल इन डीलिंग फीमेल्स. हो एज आई सेड चिलका टाइम्स आर चेंजिंग, पीपल आर चेंजिंग और खल्को सोच बदली के लिए क्या दे چې خلک اوس نوې فیلډز ایکسپلور کوي او موږ ته اوس پته ولګېده چې ډېرې زیاتې بیماریانې داسې دي د فیمیلز چې کم هغې میل ډاکټرز ته نه وی لګیا دي. نو فار دیٹ ریزن فیمیلز هیو ټو جمپ ان ټو دیس فیلډز چې هغې هغه پرابلمس ایډریس کړي. पहले की बात कीजिए तो हाँ, पहले आहिस्ता आहिस्ता जब که د مخکې خبره وکړو نو هو، کله چې زه په طب کې وم نو هغه وخت په جراحۍ برخه کې ښځینه ډاکټرانې وي، خو ډېرې کمې وي. مطلب په لسو کې به یوه یا دوه وي. زه زموږ خبره کوم، د نړۍ خبره نه کوم. خو اوس که زموږ په واټ کې وګورو نو دلته مخکې به په لسو ډاکټرانو کې یوه یا دوه ښځې وي، اوس ماشاءالله 4 یا 5 دي. نو موږ ویلی شو چې 40% اوس ښځینه جراحانې دلته شته. कह सकते हैं कि अभी फीमेल डॉक्टर्स भी सर्जन्स एज सर्जन्स आ रही हैं. دغه جراحانې وايي اوس ان په پښتونخوا کې له د جراحۍ برخه کې ښځینه ډاکترانې تر نارینهو ډېرې کمې نه دي او د دوی په خبره ورځ تر بلې یې همکارانې په دې برخه کې زیاتېږي.